السلام علیکم. د افغان کرکټ انفو درنو لیدونکو په دې هیله جوړ روغ اوسئ. یو نوی او تازه په زړه پورې خبر درته لرو چې راشد خان ارمان په لوی غم کې یو ستر او تاریخي ریکارډ مات کړ. تېره ورځ راشد خان خپل سیوری پلارجان له لاسه ورکړ او نن یې ستر ریکارډ جوړ کړ. راشد خان په 2018 میلادي کال کې د شل اوریزو لوبو په لړ کې ډېرې او چټکې 96 وکټې ترلاسه کړي چې بل کوم هیڅ لوبغاړي تر دې دمه نه دي ترلاسه کړي. نوموړي په 2019 کال کې 80 وکټې ترلاسه کړي وې چې په دې کال یې د ویسټ انډیز براو ریکارډ مات کړ. واقعا زبردسته خبرو زموږ د کرکټ مینهوالو لپاره په دې هیله د خوښې وړ یې ګرځېدلی وي. تر بل او تازه او په زړه پورې خبر چې زه ستاسو د راکړې پر دا طریقه په بخښونکي نظر له مسپارم. افغان کرک انفو چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه لایک او کمنټ هم کولی شئ وکړئ. لا مو